خورې د سرو ده هر یو کاڼی مرجان دی، خورې د سرو ده هر یو کاڼی مرجان دی، زه چې پې مین یم دا هغه افغانستان دی. مانم ډېر ښکلی ولایت دی که ناصر سبزه دغسې روانې اوبه هم لري، الینګار، الیشنګ، دولت شاه ښکلې ولسوالۍ لري. تاسو څنګه نورستان انتخاب کوو؟ بس دا ځای م نه و لیدلی، دې لپاره دغه نور ملګري مې وویل یو ناڅاپه پلان که بس راغلی نصیب او قسمت و نصیب او قسمت. دا اوبه چلنجي اوبه دي، زه ورننوځم ما مې کمرمین ته وویلې 15 دقیقې دې اوبو کې تېرې که چلنج دی زه تا ته 15,000 روپۍ درکوم. 15 متره مخکې وروسته لاړه وتښتېده، خو زه ورځم بسم الله توکل په الله. زیاتره خلک وایي دلته ولاړ دي وایي دا اوبه طبي دي. یو خو د زموږ د افغانستان حالات هم سړی روحي شکنجه کوي. هر شخص هر کس داسې یو طبیعي تفریح ته ضرورت لري چې باید راووځي، خصوصا داسې نورستان غوندې ځای ته. ټول طبیعي جوړ دي، طبیعي شینګیا ده، ډېر ښایسته اوبه لري، ښایسته هوا. بیا خصوصا جنوبي غرب حوزې کسان خو هلته ګرمي ډېري، هلته دونې شینګیا نه وي، بیا دلته خاص جلا ښه خوند کوي چې سړی راسي. تاسې قندهار ولې نه راغلي یاستئ؟ بلې و کندهار. خورې د سرو ده هر یو کاڼی مرجان دی، خورې د سرو ده هر یو کاڼی مرجان دی، زه چې پې مین یم دا هغه افغانستان دی. سلام سلام، ستړي مه شئ، ښه راغلاست او هرکلی د خپرونو په دوام کې ښایسته نورستان پارون ته راغلي یو. تاسې وګورئ د نورستان دا طبیعت، دا ښکلاګانې، دا سرسبزه تکه شنه فضا او دا روانې ښایسته ښکلې تکې شنې اوبه. نورستان هغه ولایت دی چې سږکال خلک ورته په اختر کې ډېر زیات د چکر او د تفریح دپاره راغلي وو چې د لکونو نه اوښتې خبره ده. نو دلته هم اوس هم سیلانیان را روان دي د چکر تفریح دپاره، د خپلو فامیلونو سره او ښه منظم راغلي دي، خپلو موټرو سره دلته یې خیمې لګولې دي چکر تفریح دپاره. ځکه د دې ځای طبیعت، آب و هوا، موسم ډېر زیات ښکلی، خوندور او مزیدار دی. که تاسې هم غواړئ چې د ژوند نه خوند واخلئ نو نورستان ښکلی طبیعت، نورستان ښکلې منظرې انتخاب کړئ، راشئ او د ژوند نه خوند واخلئ. دلته درته خپرونه جوړوو، ملتیا مو وکړئ، زما سره پاتې شئ. تاسې ماشاءالله دا د نورستان دا منظره، دا طبیعت، دا روانې اوبه دا وګورئ چې څومره زیاتې خوندورې دي. خاص کر دا ویډیو د مسافرو خویندورو لپاره ډالۍ کوو، کوم چې د هیواد نه بهر دي، وطن ورته یادېږي، وطنۍ مینه پرې ماته کړه. ګرځو نورستان کې تاسو ته ښکلې په زړه پورې ښایسته ویډیو جوړوو. نو یو څو ښایسته ویډیوګانې د نورستان خوندورې ویډیوګانې په پیل کې وګورئ چې ماشاءالله نورستان څومره ښکلی، سرسبزه، خوندور. ما ته خو دغه اوبه او دغه شین طبیعت دا ډېر زیات خوند راکه او ډېر زیات خوندور دی. مسافرو هم ترېنه خوند واخلئ، ملتیا مو وکړئ، خپرونه راسره وګورئ.
بیا هم ښه راغلاست او تاسې وګورئ ځوانان چکر دپاره راغلي دي خو دغه غاړې دا سټایل تاسو ټولو ته به معلوم وي چې دا د کوم ولایت خلک ډېر زیات کوي پښتنه ترېنه کوو دوی د کوم ځای نه راغلي سلام علیکم ستړي مه شئ جوړ بخیر ټول ستړي مه شئ ستړي مه شئ ډېره مننه نوم مبارک نوم مې ثناءالله دی تیزې خبرې کو ثناءالله جانه لکه چې غرمې ډوډۍ نه خوړلی نه ثناءالله خوبه یې ورور ښه بې خوبه یې نو چې دا طبیعت وګوري دا دې اوبو کې ورامبه چې خوب دې وتښتي که نه اراده لرو چې انشاءالله دې اراده هم کړې ده لمبرې شي دومره خطرناکې اوبه دي ښه کوم ځای نه راغلی یاستې د خیره موږ راغلي یاستو لغمان ولایت واه لغمان شریف نه راغلي نورستان ته لغمان هم ډېر ښکلی ولایت دی که نه سرسبزه دغسې روان یو بم لري الینګار الیشنګ دولت شاه ښکلې ولسوالۍ لري تاسو څنګه نورستان انتخاب کوو بس دا ځای م نه و لیدلی دې لپاره دغه نور ملګري مو وویل یو ناڅاپه پلان که بس راغلی نصیب او قسمت و نصیب او قسمت خو جالبه څه ده جالبه څه ده څه کې راغلي یاستئ یو چکچک ورته وکړمه پیدا آفرینه غټو موټرونو کې خلک نشي راغلی په پرونرو کې نشي راغلی دوی رشکه راوستې ده لغمان چل خو به رشکې سره نه نه چل هم نه ده کړی الحمدلله موټر هم لرو هر څه لرو خو بس دغه یو نه جالبه ده که نه باید تاسو ته او بلې بلکل خبره دا ده چې تاسو ته باید انعام درکول شي وستایل شي په دومره سختو لارو کې دومره کیلومتر لارو کې تاسو هندي رشکه راوستې ده نو یعنې دا د دې نه معلومیږي که نه چې دا هندي رشکه ډېره قوي ده قوي ده که نه ښه راحته راغلی لغمان نه دې ځای پورې بیا څومره تیل والي یاره لغمان نه دې ځای پورې 500 وانې ګاز وخی ښه ګاز وخی که نه ګاز چړولې دا ته ووایه ګاز وخی ګاز هم کړی مفته راغلی یاستئ مفته موږ یو نفر چې دی یو نفر 800 کرا ورکړې ده او تاسې ثناءالله مفته راغلی یاستئ بس نو څو ورځو ته راغلی یاستئ د خیره ولا وګورو نو پلان نه لرو ښه دریم کمپنۍ ممپنۍ خو م راوړي دي هر څه م راوړي مجهز پخلی هر څه به همدلته کوئ ښه ماشاءالله نو د افغانستان نورو کوم ولایتونو ته تللي یاستئ چکر یې وهلي دي که نه ولا ډېر ولایتونو ته تللي یاست مزار تخار آفرین زمزمه تا ویل دا ډېر ښه زمزمه کوي کوي که نه کوي ښه سمه ده او ملتیا مو کې دا به موږ ته یو ښکلې زمزمه کوي خپرونه وګورئ هغه نور ملګري خو یې په تېښته بریالي شو اول یې ویلې شعر وایم زمزمه کوم او دوی مې ویلې چې ښه خوندوره زمزمه کوي خو خیر اکثره ځوانان د میډیا مخکې شرمیږي نو نشي کولی تاسو نه ډېره مننه قربان ښه چکر او ښه انجوی قربان ډېره مننه جار شمه ملتیا مو کوي خپرونه وګورئ ښه د نورستان د اوبو ډېر زیات صفت کېږي چې ډېرې زیاتې کنګره اوبه دي یعنې ډېرې زیاتې یخې دي دا مخکې چې ځې هلته غرونه دي هغه غرونو باندې واوره هم ښکاري دا د واورې اوبه دي یعنې په دې ګرمۍ کې چې په افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ډېره سخته شدیده ګرمي امتحان کېږي خو اما دلته ماشاءالله دا اوبه چلنجي اوبه دي زه ورننوځم ما مې کمرمین ته وویلې 15 دقیقې دې اوبو کې تېرې که چلنج دی زه تا ته 15,000 روپۍ در کومه 15 متره مخکې وروسته لاړه وتښتېده خو زه ورځم بسم الله توکل په الله زیاتره خلک وایي دلته ولاړ دي وایي دا اوبه طبي دي ډېرې ګټورې دي که چا وڅښلې څوک ورکې داخل شو مرضونه هر څه به خدایي ورکېږي سوچا د افغانستان خوندورې اوبه دي راځئ کمرمینه مخکې راشه اوه یا الله توبه یا الله توبه واه قربان وطنه لکه خپې مې په در شوې والله دا خو رښتیا هم څومره یخې دي یا الله توبه رښتیا هم 15 منټه خو
وای وای ملتیا مو کې خبرونه وګورئ. لیدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست او هرکلی تاسې وګورئ نورستان ته لکه څنګه چې یادونه وکړله د بېلابېلو ولایتونو نه خلک په چکر او تفریح باندې نورستان ولایت ته د سیاحت دپاره راځي. دلته هم راسره هېوادوال ولاړ دي سره خبرې کوم. السلام علیکم. جوړ په خیر ستړي مو شئ تاسو هم ستړي مو شئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ. نوم مبارک مو؟ نوم مې محمد اسحاق دی د کونړ ولایت ماڼوګي ولسوالۍ برکنډې کې ښه ډېر ښه ښایسته کونړ نه راغلی کونړ نه راغلي په چکر راغلی یاست چکر ته راغلي دلته انشاءالله سره د ملګرو یو 18 ورځو په اراده راغلي ښه ماشاءالله. کونړ ولایت خو ماشاءالله ښکلی ولایت دی هوایی طبي هوایی اوبه یې غرونه یې هغه هم ډېرې ښکلاګانې لري. څنګه مو نورستان انتخاب کړو؟ خو بیا هم هغه په خپل ځای ښه دی خو نورستان هم بس الله پاک یو ښکلې طبیعت کې پیدا کړی یو منطقه ده بس ډېر سیلانیان ورته راځي د لرو لرو ولایتونو نه بلکې د ټول افغانستان نه بلکې د خارج نه هم خلک راځي ډېر زیات. مونږ هم چکر ته راغلي سوشل میډیا کې تاسې تشویق شوې خلکو ډېرې ویډیوګانې چې کړلې او دلته خیمه هم لګولې ده ماشاءالله تاسې که نه؟ بالکل دغه په هغه باندې مونږ هم راغلي هر څه مکمل راوړي دي الحمدلله لکه کمپل هم راوړي که نه خو یخ هم ډېر دی. ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ. د افغانستان په کوم کوم ولایتو ګرځېدلي یاست چکر مو والی دی؟ بس کابل ته ډېر تللي کابل قندوز مزار سمنګان د بعض ولایتونو ته هم مونږ هم تللي. او ستاسې د خوښې ولایت کوم یو د افغانستان کې؟ نو خوښې ولایت خو همدغه کابل دی. کابل نورستان شو چې اوس ورته راغلي یاست یا دلته راغلي بالکل چکر دپاره که نه؟ کابل مرکز دی که نه بیا هم په نورو ولایتونو یو غوره لري او دا خو د طبیعت د نګاه نه ډېر ښکلی یو دغه ولایت دی نو مونږ خامخا دلته به راځو راغلي مې بیا هم راځو بیا راځو. بلې بالکل. او خپل هم دلته اشپزي به ستاسو په غاړه یي که نه؟ هر څه خپله کوو. ښه خپله اشپزي کولی شي؟ اشپزي کولی لکه ته څه شی پخولی شي؟ زه غوښه ښه پخوم. غوښه روش قابلي پلاو بس روش پخوم لیډوګان هر څه ځان سره راوړي دي. هر څه شته هر څه. ښه ډېر ښه. خوند همداسې کوي چې مینه او محبت انسان وکړي او یو ځای بل ځای ته چکر ووهي. یو ځای نه د ورځې دنیا ده همداسې ده که نه؟ او د انسان دپاره صحت د چکر دا ډېر زیات مهم دي. بس دا خو موږ دپاره الله پاک پیدا کړي باید موږ ښه خوند ترې واخلو دی نه د موسمیاتو نه د طبیعت نه د هواګانو نه ډېره ښکلې منطقه ده ډېر یو. نوش جان ډېره مننه تاسو ته ښه انجوی ښه چکر غواړو. ډېره مهرباني تاسو ښه وخت ښه شېبې ډېره مننه. ملتیا مو وکړه نورستان کې یو. دلته ګورئ چې ګران هیوادوال راغلي چکر دپاره او خیمه لګوي د خیمې بندوبست کوي او ترڅنګ یې دلته میله کوي او ترڅنګ یې ښه فوق العاده راغلي دي. نو دوی سره خبرې کوو چې دوی د کوم ولایت نه راغلي دي او څو کسه راغلي دي او د کوم ولایت دي
او څه ځان سره راوړي دي څه کوي خپرونه وګورئ ملتیا مو کوي. واه واه مزې خو دې خلکو کړي ماشاءالله. د افغانستان خلک ډیر زیات مینناک او ډیر زیات چکریان دي. د اوړي په موسم کې ما چې څنګه مخکې یادونه وکړه خلک د لرې لرې ولایتونو نه دلته مکمل سنبال راځي ماشاءالله. دورونه وګورئ خیمې کمپلې هر څه فوق العاده ورسره دي. السلام علیکم. جوړ په خیر. خیرات دي جوړ. خوشاله اوسئ. څنګه ښه په خیر. ډیره مننه. نوم مبارک دي شه دی؟ نوم یې احمد الله دی. احمد الله جانا ډیر ښه راغلاست ښایسته نورستان ولایت ته. کامیاب اوسئ الله دې غم راکړو. خوشاله اوسئ. کوم ولایت نه راغلی یاستئ؟ د کندهار ولایت نه راغلی. واه کندهار ولایت څومره لرې 100 کیلومتره لاره او څو ولایتونه پاس کړي دي اخر راغله چیرته؟ نورستان ولایت ته. نورستان ولایت ته ستاسو راتګ په اول ځل دی که مخکې راغلی؟ نه پروش کال هم راغلی یو. ښه پروش کال راغلی وي خوند یې کړی و ځکه بیا راغلی. ځکه بلکل ښه هوا ده ښه اوبه لري ماشاءالله د طبیعت او د ښکلاګانې ژوند نه خو تاسې خوند واخیسته که نه؟ څنګه که ماشاءالله د کندهار خلک د ټول افغانستان خلک ډیر درانه ډیر مینهناک ډیر میلمهپاله او ترڅنګ یې ډیر چکریان دي. خو د کندهار خلک پکې بیا ماشاءالله په اختر کې اختر نه بعد اختر کې اختر نه مخکې د کندهار خلک ډیر زیات د هغه ولایتونو خلک چې دی نورستان ته په چکر راغلي وو. همداسې ده که نه؟ څو کسه راغلی یاستئ؟ 4 کسه او دومره غټه میله ماشاءالله. بالکل خو داسې دی تقریبا 4-5 شپې هم په نیت کې. ښه یو جمعه تېروئ نو یوه جمعه تېروو لکه چې کندهار ګرمۍ ښه والی والله څنګه که کندهار یخ ولایت دی که ګرم؟ یا هغه هوا ګرمه ده اوس ګرمه ده که نه؟ دا موسم ورې ډېره ګرمي ډېره ګرمي. کاروبار مو څه دی؟ کاروبار زه خپل اشپز یم. ښه ډېر ښه اشپز یو ځکه ته ځان سره راوستی زه اوس پوه شم. بالکل څه څه پخولی شي ته؟ دلته میله کې که یا عموما زه د ودو اشپز یم. ښه ډېر ښه ودو اشپز. نو بیا خو به تر واده کې خوشحاله یې. او په میله کې بیا څه پخولی شي؟ په میله کې خو دغه دی څه مو راوستلی دي نو بس پلان لرو چې کبابونه یې کوو. کبابونه نوش جان. نو که په افغانستان کې په روغ صحت کې او خوشحاله او داسې منظرو ته چکرو ته ځي فکر وکړه په افغانستان کې بس د تا نه خوشحاله بل څوک نشته دی. نو مسافرو خویندو ته هم د زړه صبر چې کله هم وطن ته راغلی دوی غوندې چکرې ووهي. همداسې ده که نه؟ د ژوند د خوند واخلي 15 ورځې ژوند دی. 15 ورځې به نه یې لکه 2 ورځې به مثال یا 15 ورځې یا 2 ورځې خو بیا فرق دی. خو باید انسان لږ وګرځېږي طبیعت سم کړي. ټول عمر خواري کار نو سړی خستګون یي نه باید لږ تفریح وکړي. ټول عمر به ورته جیب نه ډکوي. دا خبره باید مصرف کله کله هم د فامیل غړو ته هم چکرونه ورکوي که یوازې ځان ته چکر؟ هغه ورې کندهار کې ورې نږدې ښه نږدې نو شروع سره بیا داسې لري. بلې بالکل که داسې طبیعت او داسې ښکلاګانې وګوري تاسو چې دلته هم بوځئ. بالکل نو خو هلته داسې دی کار ته ګورو وخت ته ګورو چې اوس یې خو ښه خوند کوي سړی فامیله سره ولاړ شي لکه څنګه چې د ملګرو سره باید سړی فامیله سره هم ووځي ښه خوند کوي. بلې نورستان کې جالبه څه شی و درته تاسو ته؟ نورستان کې جالبه هوا او موسم اوبه یې ډېرې ښایستې دي یخې دي خوندورې دي ډېرې پاکې اوبه یې دي او ښه هوا یې ده. ښه خوشحاله اوسئ. نو ملتیا مو وکړي هلته نور ملګري لګیا دي چې ټپ کوي د میلې لپاره او ستا نه ډېره مننه قربان ډېره مننه جار دې شو. له موږ سره پاتې شئ د نورستان د چکر خپرونه وګورئ. ښه تاسې وګورئ ماشاءالله دوی هم ښکلې میله کوي خوندوره میله کوي لکه مخکې مې چې یادونه وکړله. اجازه خو ده که نه؟ اجازه اخلم. ماشاءالله وګوره الو بالو الوچي او داسې نوشابې دی ځان سره د نورو ولایتونو نه راوړي دي. څومره خوندور دا چې ته نورستان ته په چکر راشي او ښه فوقالعاده راشي بیا به دا خوند وګوري. سلام علیکم ستړي مه شئ. وعلیکم السلام په خیر راسئ. خوشحاله اوسئ. تاسو هم ستړي مه شئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ستاسې نوم مبارک؟ زما نوم فضل باري اکمل دی. ښه اکمل صاحب ډېر ښه راغلاست. تاسو ته م وایو ښایسته نورستان ته. ډېره مننه خیر اوسئ. قربان مصروفیت؟ زه خپله ډاکټر یم. ښه ډېر ښه ماشاءالله ډاکټر صاحب. نو ډاکټر صاحب دغسې طبیعت او داسې ښکلاګانې او داسې چکر او داسې خوندونه د صحت دپاره څومره ګټه لري؟ دا خو طبیعي ده. دا یو خو د زموږ د افغانستان حالات هم سړی روحي شکنجه کوي. هر شخص هر کس داسې یو
طبیعي تفریح ته ضرورت لري چې باید راووځي، خصوصا داسې نورستان غوندې ځای ته ټول طبیعي جوړ دي، طبیعي شینګیا ده، ډېر ښایسته اوبه لري، ښایسته هوا. بیا خصوصا جنوبي غرب او ځای کسان خو هلته ګرمي ډېري، هلته دونې شینګیا نه وي، بیا دلته خاص جلا ښه خوند کوي چې سړی راسي. تاسې قندهار ولې نه راغلي یاستئ؟ بلې و کندهار. ښه، لکه څو کیلومتره نورستان پورې به تاسې مزل کړی؟ نو د کندهار څخه تر کابل تقریبا 480 کیلومتر یوازې هغه دی. 480؟ بیا نو د کابل څخه تر جلال آباد بیا تر کونړ نورستان تقریبا ډېره لاره. نو ماشاءالله تاسې وګورئ چې د چکر شوقیان چې مخکې مې یادونه وکړه د قندهار خلک او په میلو کې یعنې داسې خوندورې میلې او داسې بس ګټلې دوی د لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلې چې هر انسان دپاره طبیعت، چکر، تفریح دا ډېره ښه. زیاتره خلک په اکثره په خپل ژوند کې ډېر سخت مصروفه وي، هېڅ د خپل فامیل لپاره، د خپل ځان لپاره، د صحت لپاره هېڅ وخت نه لري چې کوم خوا لاړ شي. او بالکل دغه رقم ده. یا موږ الحمدلله یو داسې چکرونه ټول کندهاریان د میلو شوقیان دي او هغه خپل هغه طبیعت راسته کوي، خو هر شخص خصوصا دا زموږ ملګري په کال کې یو وارې داسې طبیعت راسته کوو خامخا، خصوصا نورستان ته په تېر کال هم راغلي وو، شش کال لري بیا راغلي وو، ښه خوند کوي. او داسې چکرونه په څومره وخت بعد وخی تاسې؟ داسې اوس دون یو غټ سفر معنا په کال کې تېر کال راغلي، اوس داري بیا راغلي او دا څومره ښایسته سوری څه یخ ته همدا اوس چې ایر کنډیشن لګېدلی دی نو هېڅ لګېدلی ډېر ښایسته هوا ښایسته. بلې بالکل تاسې خپله ښایسته یاست ځکه الله تعالی تاسو ته ښایسته ځای برابر کړی دی. ډېره مننه. قسمت تاسو هم ښایسته یاست، دا دې راغلي یاست د ډېر څنګ ته راسره. بلې خوشحاله شو چې تاسې مو لیدی چکرونه، میلې انجوای کوي، تاسو ته ښه ژوند غواړو، خوشحاله د مینې محبت د افغانستان خلکو ته مسافرو ته څه پیغام لري ډاکټر صاحب مهرباني؟ د ټول افغانستان خلکو ته دا پیغام لرو چې خپل ژوند باید ښه وکړي، خپل ژوند خپله سمیږي، طبیعت راسته کړي، وګرځېږي، کار هم وکړي. مطلب داسې نه دي چې یوازې طبیعت راسته کړي، وظیفه، کار، دغه تر څنګ میله وکړي، خپل فامیل هم میلو ته بوځي، خپل فامیل که میلو ته راولي، فامیلي راسي ستا خبره نه. او بل چې کوم ځای ته میلې ته ځي، خصوصا د میله والو ته وایي چې هلته د خپل د هغه ځای د چاپېریال ساتنه، د هغه ځای خاطر، د هغوی دود و رسم و رواج دا باید خاص په نظر کې هر څه به خپل سره نه کوي. بالکل، ځکه فرق کوي، دا بلې بالکل رواجونه فرق کوي، د اصطلاحوې فرق کوي. یعنې د کوم ځای ته چې ځي د هغه ځای د خلکو اصطلاح بل اول مطالعه کړي چې دوی سره کم دي، د دوی اساسیتونه چیش دي، د چیش سره دوی اساس دي، هغه څخه ممانعت وکړي، په چیش خوشحاله کېږي، هغوی ته هغه رویه باید ورسره وکړي. دا زما یو ځانګړی پیغام. ماشاءالله بالکل ښایسته پیغام. لکه دوی فهمیده خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، ماشاءالله د افغانستان ټول خلک فهمیده دي، تعلیم یافته دي، خو بل خصوصا لکه څه کال چې څومره سیلانیان نورستان ته تر ټولو زیات راغلي دي د افغانستان د نورو ولایتونه، خو د نورستان زیاترو خلکو شکایتونه هم کړي دي. لکه ډاکټر صاحب تاسو ته خلاصه کړه، ډېر ښایسته خبرې، ډېره مننه. خپرونه له ښایسته نورستان نه وګورئ، ملتیا مو وکړئ. ماشاءالله تاسې وګورئ زما د قندهار ګرانو محترمو ورونو دلته چې میلې ته راغلي دي او دا ګډې هم دلته واغسته، خو دلته دا مال ډېر ګران هم دی میلې دپاره چې راځئ تفریح دپاره، نو خامخا دا به دلته دی الاله کوي، بیا سیخ کباب، روش او تر څنګ یې دا نرخ تاسو ته ووایم دا په 8000 افغانۍ شوی دی په نورستان کې. ماشاءالله ښه ښکرور ښه ګډ دی، خوندوره. نو میله دقسې خوند کوي، میله چې کوئ نو فوقالعاده راشئ، خوندور راشئ دوستانو ملګرو سره او یو یادګار پرېږدئ. خپرونه وګورئ، ملتیا مو وکړئ. یو ځلې بیا هم ښه راغلاست او هرکلی د نورستان د ښکلاګانو د چکر خپرونه ځانګړې هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسو په لوی بهونکي څښتن د الله رب سپارو، هر چېرته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ. د سولړې سوکاله تلپاتې افغانستان په هیله لوی الله مو مل. د خدای په امان.